د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا د اصفهان اوسیدونکو و اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغه اوسیدونکو و او د یو غټ جاگیردار د یو مالدار سړي زوی و جیداد هم ډیرو او پلار مذهبي سړی هم و اصل کې پلار چې مجوسی و مجوسی هغه چاته ویل شي چې د اور عبادت کوي اوس هم په دنیا کې څه خلک ته د اور عبادت کوي بس دا نگرانی دای چې اور چرته مل نشینو د قیامت پورې هغه د خپل اور بلې هغه بلکې دوی ته نه ورکي او دا غي اور عبادت کوي نو د پلار مجوسی او په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخ کېو چې د دوی کما اتشکده وا د دوی چې کوم عبادت خانه او دا غي مشر د پلار هغه اور نگرانی به د پلار کوله دومره پکې مخ کېو بهر جاگیردار سره پلار نو دیبا پټیو جیداد او هغه ته به تور اته سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې حق دین چې صحیح دین هغه دین عیسوی وو عیسایت وو د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین په دغه زمانہ کې دیو چې کله خپل پټو ته خپل جیداد ته به نو په لار باندې د هغه یو عبادت خانه د عیسی او په عبادت کوو د کله کله هغه ته ورخاره کېدو بس دا غي سره خبره اترې شروع شوه نو دا ورته وویل چې زه مجوسی مزه د اور عبادت کوم هغه ورته د اور عبادت ولیکي د الله عبادت ولنه کوي د اور د دومره مده بندګي وکړه دومره وخت عبادت کو زه ته د اور ته خلاص دنه کې سيزي د کو سيزي دي نه ډېر وخت ور سره دوستانه پاتې شو پکار د چې تا خو نه سيزي کنه ټول عمر د عبادت کو د اور ته خلاص دنه کوي نه خو سيزي کوي نو اصلي عبادت کوي سيزي د عبادت هم کوي نو عبادت بچاو کوي د یو الله بندګي وکا بهرحال باغی خبر د زړه تپری وتی نو د عیسایت قبول کو نو بیا به د کور نه د پټو په باندې وته چې زه پټی تزم او انت کې هغه د عیسایانو عبادت خانه ته بنانه وته انت کې به عبادت کو پلار په خبر شو چې پلار په خبر شو نو ډیر زیات ووخو سلمان فارسی رضی الله عنه ډیر زیات ووخو ته ماتم نه ګوري زه د خپل دین مشر یما او ته خپل دین پر بل دین دی قبول کو ډیر زیاتی وخو حتی در دې پورې چې په زنجیرانو وټړو چې وای تړو بهرحال دا عبادت خانه والا ته وایلو چې دلته ما پلار نه فریدي پس طریقې ته خبر ولېګو استاسو مین مرکز تاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زمون غټ مرکز په شام کې دی وی کو چرته تاسو سکسان شام ته تلو ما خبر کړ چې زه سره لاړ شم دلته ما پلار نه پریږدي هغه ته ټیک ده بیا سه عیسایانو شام ته تلل دته سوال جواب راولېګل چې موږ زو کو تر سره مرګري کې روان شه مسلمان فارسی رضی الله تعالی هغه زنجیران مات کړ په هر طریقه چې ځان کولو کو هغه قافلې ته ځان ورسو او لا شام ته ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد الته تاسو کو په تاسو کې غټ فادری دلته کم یو دی دا عیسایانو چې کوم غټ عالم دغه دلته کم یو دی چا ورته وته خو دا دی چې التلال ډیر ضعیف فادریو دا خدمت شروع کو خپل ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډیر مالدار سړی دی او زه د یو مالدار سړي زوی ما خو پلار مې مجوسی او زه په دې باندې مجبوره کړم زه د کور نه را تښتېدلې ما او ما عیسایت قبول کړی دی هغه ورته ټیک د زما سره به د خدمت کوي زده کړه به کوله هغه پادری ډیر خسړی و خسړو نیک سړی و دا خدمت کو خو بوډاو نو چې کله داغه د مرګ وخت را نږدې شو د ځنکدان ټیم بیمار شو نو دا ورته ته خو مري ملکیږي او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نشم چې ته مړ شې زه به چېرته ځم ما ته هم سلار وښیه که نه نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به دغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم بهرحال دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسی رضی الله عنه خپل کړه کندرې راواغسته روان شو لاړ هغه بل فادري ته ورسېد هغه ته خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی م هغه مړ دی خو هغه راته چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وي ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغه نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و اسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک رخ کړی و خو یې نور ډېر دنیادار سړی و پیسې به د خلکو نه اخیستلې په طریقې جمعواري کوله ما د ده خدمت کو دیم بوډا و
دې عالم په مړ کېدو شو ما ورته چې ته عمره خو زما چرته زم اداره ته درم تن یاد کو چې زمر شم الته بلار شي بهر ادم مړ شو چې دې مړ شو یا ځان روان شو ما درم پادری له ورسېدم یا هم ضعیف سره و دا خدمت نکاو دا هم تم د مرګ راغی چې هغه مړ کېدا ته مې تاسو کو چې تر نه مړې زما چرته زم هغه راته خبره وکړه هغه راته وی چې زمانه ورسته ته د اچا خواله مزه ځکه زمون رسالت چې دا اوس ډیر خراب شوی دی اوس به خلکو د ځان نه ډیر خبرې رښتلې دي اوس دې یو سره نشته چې زه تاسو وخم چې دا خواله لاړ شه ته د اچا خواله مزه خو زه دا وخت دې علم کنه چې د اخیری زمانه د پیغمبر دراتلو ټیم دی موږ د خپل کتابونو معلومات کوو او موږ ته د خپل کتابونو اندازه داسې کیږي چې د اخیری زمانه د پیغمبر دراتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هیڅ خواله مزه د اخر زمانه د پیغمبر تعالی شروع ک زمانه پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایلی هغه ته په جنم څنګه دغه فادری ورته ته ته 15 علامات خې چې دا 15 نه پکې موجود دي کنه دا د اخر زمانه پیغمبر وي کمی ویلو دا چې د اخر زمانه پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کیږي هغه شکل نظم کوي تش بیابان به شګي بوي شینکه به پکې نه وي یو دا علامت ده ویجن دغه پیغمبر چې کومه علاقه ته هجرت کوي په هغه علاقه کې به کجوري ډېری زیات وي کجوري به کې زیات وي دریم علامت د دې پیغمبر دا ده چې صدقه به قبلې خو خوري به نه او سلورم علامت دا ده چې هدیه به قبلې هم او خوري به هم او پنځم علامت دا ده چې شاته د ول په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت ده دا پنځه خبر چې په عموم ته لیکنه دا داخلي زمانه پیغمبر ده سلمان فارسی رضی الله عنه فرمای وای دغه فادری مفات شو مونږه دفن کو او زه دغه د خوانه وروتم او ځان له مسګړي بيزي واغستې تجارت مو شروع کو چې دا تجارت وکوم او دا ګړي بيزي وساروما دا شپانه خو ګرځي په هر علاقه ته ډیر رسیدلې کړه نو ګرځم او خلکو له معلومات کوم د اخر زمانه پیغمبر پسې به ګرځم اګړي بيزي مو واغستې ځان له تجارت هم کوغه می سرول هم نو خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځیدم یو قافله را سره ملو شولا بدالینه می تاسو کوم چې تاسو د کومه علاقه یې ما ته وی چې موږ د مکی یو چې یره دا سیس دې زمانه کې تاسو خبر شي نه چې ته د پیغمبري داوا خو به نه کړی یا موږ راته چې هغه زموږ علاقه کې نه کنه زموږ د علاقه سره د پیغمبري داوا خو کړی او نه کراوته دي ما ته وی تاسو په علاقه کې موجود دی چې او ما تاسو علاقه څنګه علاقه ده چې زموږ علاقه هو ته شي دي نو ته شي دي شینکی پکې نشته امام جزاء اول علامت خمومنتو اول علامت می اومنتو بیا مې ورته چې دا پیغمبر څنګه سره دا متعلق چې خبرې وکړم زما په ځل کې لګ نورهم رغبت پیدا شو امام ورته چې تاسو ما خپل کړی تر ځان سره بونه زه دې راته چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تاسو سره لاړ شکنه امام ورته چې ټیک ده بهر حال دې کافر چې کله واپسی کوله امام ته چې موږ خو ذکر سره زی امام جزر سره زم دې سره واپسی وکړه روان شوم دا کسان ډېر ظالمانو خطر دا قافله والا زما سره چې کله ګډ بيزيلي په لار نه په زور واغسته اگر انا ارس واغستل او زين پرې نه خودلما زين ونی ولما او الته کې منډای ته بوسم په وخت به داوین ځای غلامان خرڅېدلو منډای ته بوسم د تجارت قافله ویل تکي ول جدا زمو غلام د مونږه خرڅو اما ډېر چلو والي چې غلام نه ما ذات سره ما چا منلا او قافله وداغي خبره خلک اورده زما چانه اوریدله په منډای کې خرڅ کوم غلام رانه جوړ سامان رانه مو غوښتو غلام رانه جوړ کو خرڅ کړم وی چې خرڅ کړم ډېر زیات مې وچړل یمای چې الله د بادشاہي ژوند مې پرې خو دو د ملکه او د نوابي ژوند مې پرې خو دو د پلاخ مې په علاقه کې ملکه او نوابي وا او زرا اوته دې د پاره چې د اخر پیغمبر تزار ورسم دین حق قبول کما دا خو زه غلام شم زه خو د اخر زمانه پیغمبر تم نشم رسیدي اوس خو دې خو هغه چې ما سره سکینو ځکه غلام به تختیدم نشو چې غلام به او تختید نه دغه مرګ به روا غنو وجه به بیا چې کوم ځای به چالان دې کوي وجه دا تختیدل زما غلام دی
نو تختیدې هم نشم ځکه کو تختم بیا خو مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډېر زیات مې جړل الله ته بهر حال دای کا چاچا غسته ماغه په بل خرڅ کوم ماغه په بل خرڅ کوم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا 15 ځای خرڅ شوم په اخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینه منورې يهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړم ما بوستم وی هغه علاقې ته ورسوله مې چې کجوري پکې ډېرې وي نو ورته چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب ده یثرب وی کجوري پکې ډېرې وي نو زه خوشاله شوم ګوره چې دا پیغمبر غزا بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده علماء لیکلي دي چې کله حج لاله شو عمره لاله شو بیا مدینه منورې ته ځي کنه نو په بس کې چې ناست کنه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینه منورې حدود شروع کېدو ولې دغه ځنه به درود شریف شروع کی چې کله د مدینه منورې د کجورو باغات تاولې درګه الله دې مونږ ټول حج عمره لبوزي چې کله د مکې نه ځای مدینه منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شي د دغه ځنه څه شروع کا درود شریف په شروع کوي دا علماء لیکلي صحیح طریقه ده دغه ځنه به درود شریف شروع کوي دغه ځنه به د مدینه حدود شروع کیږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډیره ده نو چې کېدې شي هغه هجرت چې بکی هغه د ځای په هر حال د يهودي سره ومه او هغه لني به زمیدار کوله او د يهودي را باندې ډیر زیات مینه ما په ډیر په اخلاص کار کوي را باندې مینه ډیر زیاتو ویلې جاو په پټو کې مې داغه کار کو په کجورو کې کار مې نه کو په دې کې ناس اپیچغه شو شور شو په مدینه منوره کې زه له ګوندري دما چې دا شور د څه شي دی وی تاسو مې کو چې ولې دا خلک سره راوته دا شور دا غوا سره جوړ شو یوه چې د اخر زمانه غ پیغمبر چې کنه هغه د مکې نه مدینه منوره ته هجرت وکړ ا پیغمبر د مکې نه مدینه ته راغی بیماری چې ځه الله تبارک وتعالى غدوم علامتهم پرکو ځین پرکو وینا غانم خپل مالک لره مالک ته وی چې مال لګي کجوري نه راکای غلام دکا امام ته مال لګي کجوري نه راکای زره دغه سړی خو لازم ځان سره لګي کجوري ورسمه یا غراته چې وای نه کجوري والته کنه دا ځان سره می کجوري واغست یوانه غستلارم دغه پیغمبر خواله چې ورسېدم امام ته کجوري مخې ته کې خو دی امام ته چې سلمان فارسی مده فارس اوسېدم کوم بدل ته غلام یما امام ته چې کجوري رسېدي امام ورته چې دا می تاسو له صدقه راوړی دا نبی رسول الله رانه واغست قبول کړي پر مرګ ته چاله کوو خره تاسو خره امام ته چې تاسو چې سلمان موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او درې علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو ویرالما بیا مالک خواله یسوره پس ورته چې مال لګي کجوري نه راکزال ته ورزم چې واله کنه بیا مې کجوري واغستې چې واغستې بیا د پیغمبر خواله ورلم امام ته کجوري کې خو سلمان اسدي امام ورته چې کجوري مې راوړې دي خدا تاسو قبول کړئ نو امام ته چې د څه کجوري دي امام ته د ناس هدیه راوړي تاسو لره نبی رسول الله په خپل اول واغسته او خورا مرګ ته چاله کوخره وی هدیه او خورا هم په ملګرو تقسیم کړم چې سلام علامت هم پوره شو اوس یو علامت ته چې مهر نبوت ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې کېناستم نبی پاسې دم د نبی اسلام د ملګرو سره په خبرو تر شو نو زه پاسې دم د نبی علیہ السلام شاته طرف ته بار تلم اوس مهر نبوت وینم کنه اخري علامت فتره جدال وینم بار د نبی علیہ السلام شاته تلم ویل خو مين شو چې د الله پاک پیغمبر دا صادر خته چې زدي دا ولي مبارک وینم ویل خو مين شو بیماری چې زدا صادر بچرتا دا سیو کې شي چې زبې وینم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رواني پوښ چې سلمان فارسی سلی دل غواړي سلمان فارسی سلی دل غواړي نبی علیہ السلام داسې ځان صادر تا وکړو کمیس نو نبی علیہ السلام دا صادر داسې راکته وکښو چې وکښو مهر نبوت مې د ول په منځ کې ولید چې د کوثر د اگې په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلی شي په چې دا مې سمولیدل ورمنډه مې کړه خو دې پکې خو دا او په چغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جلا شوم چې د الله پاک پیغمبر مام دالي دل غختل دا مې دل غختل نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرالمه په جلا ورته شوم ما ته چې کلمه راته وایا دې کلمه راته ویله ما ته سلمان دل ترازی ما چې د الله پاک پیغمبر نشم راتله زه پر دې غلام یم زه بس تا خو له څنګه راسم زه راوته په تاسو مخ غلام شوی مسو کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویل چې سلمانه
د دې مولا سره د عقد کتابت وکا عقد کتابت سره وکا مکاتب دي تا جوړ کی او ته زبر دومره پیسې درکم ما آزاد کا دا عقد سره وکا اناوي چې ټیک ده اله خپل مولا ته وی چې ما آزاد کا زبر درله پیسې درکم نو چې سره څوک یو شی نه خرڅي کنه نو د سیرټي وای چې څوک نه کنه داسې کنه زمانه مولا ډیر رضا یا غره سلمان دومره بسره راوړي دومره سره راوړي او په پلان کې باغ پټی کې رااله د کجورو یو باغ ولګوا او چې کله هغه کجورو دانې شروع کړې بیا به خبرې کو بیا به څه کو ایمه چې زما ارمان نه پوره کیږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرف راوړم او بل دا چې کجوره دانه نسی ته کجوره نه لکه او غټیږي او بیا دانې نسی پاره کو کور نه لګي کجوره نه کوي کنه چې هغه دانې تر سل کال پکې لګي ایمه چې دا ارمان زمانه پوره کیږي ایران نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره استرګونه مې وخت روان شي مې الله پاک پیغمبران نکېږي ما ته چې ونی ما ته چې قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دي نو ولا ما او دما هو چې کجور باغ علی ولګو او چې دانی ونی سي بیا به آزاد وما دا کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې سلمان دا خبر سره پخکا اور سره سکا پخکا الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبرو که حق سره که به سره پوره کا سید الزلام امام الله ته چې دا حق درته منظور دی درته سره به زمون منظور دی چې سید هغه په خندا شي سید چې ته مال باغ لګي به کجوري کې بیا ورستو ګورو سید به مې سره وکړه ورځ لګي غون تطیر نه وی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال جواب کوي سلمان فارسی ته زما خواله راشي اذا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله را لمه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړو چې سلمان د سره والا د سره والا الله قربان شم د خپل محبوب نه سره سوچ چاله ورکی په کیلوګانو سره سوچ چاله ورکی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تن اسلام دومره خو د یو مسلمان آزادېدل ورته دومره خو مسلمان والا د سره دا الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادې دا خو نه پوره کیږي سلمان دا اوسه ته خو تداوت لکنه دا ورته اوتله چې سره مې وړو مولا لا مې وړو مولا تمه چې دا سره اوتله چې هغه اوتل چې څومره هغه وړي دومره اوختل هغه سره ولک ما چوړو ولک خو چې څومره هغه وړي دومره اوختل دا د نبی رسول الله سوا معجزه و د نبی رسول الله خیر سره خوش وس کجري بس کیږي نبی رسول الله کجورو د کار ټیم راغی نبی رسول الله سلام راته چې سلمان ته چې زمکه برابر کی بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درلو وکړو کجوري پکې درلا ما چې زمکه برابر کا نبی رسول الله علم د الله پاک پیغمبر زمکه می تیار کړی د کجوري پکې کړل غواړي نبی رسول الله سلام مرګره شو صحابه کرام ور سره دي لاس په سوک نه ورل کجوري ز په خپل کرم نبی رسول الله سلام تمام کجوري په خپل لاس نه حل کړی الله په خپل لاس مبارک باندې نبی رسول الله باغ ورګو کجوري نال کړی چې کجوري نال کړی کجوري دومره زر غټې دي چې د کجورو د بار ټیم راتلو ټول کجورو باغ ونیو په یو کال کې وایي کړلې کجورو سوې ونی داري ونی بارداریم شولې زر غټې شوې سلمان فارسی راغی الله پاک پیغمبر کجورو خدای کړی دي ته راشه من داري ولکره نبی رسول الله سلام چې په باغ کې ګرځي تمام کجورو دانی نیولې په ټول باغ کې دوه بوټي داسې چې هغه دانې نه دي کړی هغه دانې نه دي کړی هغه بار نه دی نیولې نبی رسول الله پریشان شو چې دې ټول باغ د کجوري نیولې دي دوه ډکو په کورې دي نیولې عمر رضی الله تعالی په خندا شو اذا الله پاک پیغمبر د دوه ډکو په ما کړلیو دا بکی ما کړلیو د الله پاک پیغمبر به ځکه کجوري نه دي کړی نبی رسول الله دا وباسه شابه الله خپل لاس مبارک په دوه کې نور مار کړو او چې څنګه نه هغه دوه کوم بارونی وو هغه څنګه بارونی وو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ خپل مولا له سره دی راته ویل هغه درل دار کړو او تا وی چې باغ را له او کړو چې کجوري وو کې بیا به آزادي راشه غي دانی نیولې دي مالک چې وکتل سلمان ته آزادي ته آزادي الله سلمان فارسی راغی د نبی رسول الله والسلام په خدمت کې لګیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام د پاره تکلیف برداشت کړي مصیبت په برداشت کړي غمونه په برداشت کړي تهمتونه په برداشت کړي الله دا به هر څه برداشت کړي په خپل ذات باندې ورنه هر قسم رکاوټ په درته مخ ته راځي
هر قسم رکاوټ به ورته مخ ته درځي خلک به ستا په ذات باندې گزار کوي نبی علیہ السلام ته جادوګر ویل او کنه ویل کوډګر ورته ویل او کنه ویل نبی علیہ السلام ته جادوګر ویل دي نبی علیہ السلام ته کوډګر ویل دي نبی علیہ السلام ته مجنون ویل دي نبی علیہ السلام ته ساحر ویل دي شاعر ورته ویل د نبی علیہ السلام نوران الطلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ السلام نوراني بوخانه راتاو کړي دي د نبی علیہ السلام غاخونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ السلام پانی مبارک دلیل ډکې کړي دي شوی دي کدانې دي شوی عائشہ بیبي ته تاسو کوي د الله پاک پیغمبره پتا باندې کوم ورځ ډیره سخت راغلی ده یا عائشہ چې کله طائف تلاړه مکنه د طائف خلکو په ګټو وشته ورځ را باندې ډیره سخت و را باندې ډیره سخت و زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړو تا به څوک معاف کړي ما ته د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي کله جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به په ذات باندې گزار کېږي کله به په یو طرف گزار کېږي کله به په بل طرف گزار کېږي برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی قربان شم د احمد محبوب نه او ډېر اخره زمانه راوتی دا الله دې زموږ د دین اسلام حفاظت